بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې په حسابي اوسط کې کومې خاصې موجودات څلورې ځانګړنې شته او هغه به هر یو په تسلسل سره وکولای شو په مثالونو کې هم حل کړو او زده کړو. تر ټولو مهم اولین پراپرټیز څخه اوله پراپرټي د ډیویشن په تعلق ده. موږ ته ویل کیږي وای د انحرافونو جمع چې هغه ډي آی دی دا مساوي کیږي په صفر سره. خپله ډي آی چې شي دی ډي آی موږ مساوي کوو په سمیشن او ډي آی زموږ ایکس آی ابزرویشن دی، یعنی هر ابزرویشن چې په ډاټا کې موجود وي هغه ټول ابزرویشنونه د هغوی جمع ماینس ایکس بار، یعنی اوسط که چیرې راوباسو دا زموږ څه دی مساوي کیږي په صفر سره. د دې لپاره چې دا غواړو موږ معلوم کړو چې دا څرنګه کولی شو موږ دا په صفر سره مساوي کړو، نو موږ اسانه لاره د دې لپاره څه لرو. په ماتماتیکس کې هم ثبوت ورته شته چې موږ وایو چې ایکس بار مساوي کیږي سمیشن ایکس آی ماینس ان سره. موږ ویلی شو چې سمیشن ایکس آی مساوي کیږي په ان ایکس بار سره چې که چیرې موږ طرفین وسطین کو. نو د دې لپاره چې موږ سمیشن ایکس آی لرو موږ کولی شو د ان ایکس بار پر ځای بیته خپله سمیشن ایکس آی ولیکو. نو سمیشن ایکس آی زه لرمه که چیرې زه سمیشن ایکس آی دا هم و دې طرف ته راواړوم سمیشن ایکس آی بسي مساوي کیږي بیته په شي سره صفر سره، دا د یو بل سره ځي. نو د دې دپاره که چیرې غواړو موږ دا نور ښه زده کړو کولی شو موږ په مثال کې حل کړو. مثال په دې شکل سره راکول سوی دی. 15 ابزرویشنه موږ په یو ډاټا سیټ کې لرو. د دې ټولو مجموعه زموږ 13 ده، 13 مجموعه عمومي راوتلې ده. اول ځل به تاسې راولاړ شئ ایکس بار به پیدا کړئ. د ایکس بار د پیدا کولو لپاره موږ فارموله لرو. که ستاسې یاد وي په اولو لیکچرونو کې د سنټرل ټنډنسي زموږ د دې ټولو مجموعه خو 13 راایستل سوې ده تقسیم پر تعداد چې 15 کیږي، بالاخره به زموږ ایکس بار 6 وي. چونکې موږ په فارموله کې موږ په پراپرټیز کې ویلي دي چې سمیشن د ایکس آی ماینس ایکس بار مساوي کیږي په صفر سره، د دوی مجموعه صفر کیږي. نو دلته به موږ هم ډي آی همدغه جز مشخص کو. 6 هیڅ نه دی، فقط زموږ ایکس بار دی د فارمولې مطابق. نو 8 منفي 6 به موږ مثبت 2 ولرو او منفي 1 منفي 2 صفر او مثبت 1. که چیرې تاسې وګورئ 9 څخه چې 6 موږ ماینس کو نو موږ ته مثبت 1 په لاس راکوي. نو په دې ځای کې دا مثبت 2 د منفي 2 سره ځي، دا منفي 1 د مثبت 1 سره ځي، فقط او فقط موږ ته پاتې سو صفر. نو دا په اثبات ورسېدله چې همیشه د انحرافونو مجموعه په صفر سره مساوي کیږي. ان سمیشن ډي آی همیشه مساوي په چی سره دی؟ صفر سره دی. دوهم پراپرټي د څلورو پراپرټي څخه هغه دا ده چې د عمومي فارموله ده. فارموله په الفاظو کې په دې شکل سره ویلی سو چې د انحرافونو د مربع جمع د مربع جمع د کانسټنټ د مربع د جمع څخه یا کوچنی او یا مساوي دی. دغه ای چې په دې ځای کې ورکول سوی ده دا کانسټنټ یو ثابت قیمت د چی سره انتخابیږي؟ د ابزرویشنونو څخه چې دغه ابزرویشن موږ لرو د دغه څه انتخابیږي. پاتې سولو په اول کتار کې په اول چپ طرف کې چې دی دا اوسط دی یا موږ ورته وایو اریتمیټیک مین دی. نو خلاصه یې داسې وایو چې د انحرافونو د مجموعې یا د جمع مربع هغه کوچنی او یا مساوي ده چې دغه علامه تشخیصي کوچنی یا مساوي ده د کانسټنټ د جمع د مربع سره. د ثبوت لپاره که غواړئ کار ورباندې وکړو نو دا مثال ته به موږ ډېر ښه متوجه سو. عین هغه 15 عدده موږ لرو. د دې لپاره به اول تاسې د ډي آی برخه پیدا کړي، بیا وروسته د کانسټنټ برخه پیدا کړي. دواړه به پرتله کړو چې رښتیا هم ورباندې کوچنی دي او که نه دي. په دې ځای کې اوسط خو موږ تیار راایستلی و 6، نو دا مثبت 2 منفي 1 منفي 2 صفر
مثبت 1. همدارنګه مربع که چیرې وکړو دا چونکې ماته په فارموله کې مربع غوښتل سوې ده نو 2 چې مربع کې 4 1 4 0 1 د دې وروسته دا ټوله که موږ جمع کړو 4 1 5 دا 9 او بالاخره دا 10 د دې جواب راووتی 10 راللو دا کانسټنټ و طرف ته په دې ځای کې تاسې فرض کړئ چې موږ همدغه 4 کانسټنټ نیول دي کولی سي تاسې هر قیمت ونیسئ مشکل نه لري او تاسو دا ټرای هم کوئ د ځانه سره که چیرې اته د 4 څه ایسته کړئ مثبت 4 مثبت 1 0 مثبت 2 او مثبت 3 که چیرې دا موږ مربع کو 14 1 0 4 9 د 11 21 او بالاخره 10 دا په ثبوت ورسېدله موږ او تاسې ته چې سمیشن د ایکس آی ماینس ایکس بار سکویر کوچنی دی یا مساوي د سمیشن د ایکس آی ماینس ای سکویر دا زموږ مساوي څو په 10 سره چې کوچنی دی د 10 سره دوهمه قاعده هم موږ ته په ثبوت ورسېدله دریم ځانګړنه د حسابي اوسط دا ده وایي که چیرې تاسې ګروپونه فرعي ګروپونه په ډاټا کې شتون ولري بیا موږ سره کم کولی شو د هغه اوسط راوباسو نو بیا به وایي تاسې د هر ګروپ د هغه د ابزرویشن سره بې ضربوي وروسته به د ټولو پر ابزرویشنونو پر جمع تقسیموي چې زموږ فارموله داسې راوځي چې ایکس بار مساوي کیږي سمیشن ان آی ضرب ایکس آی تقسیم پر سمیشن ان آی اوس نو دغه ان آی کې د هر فرعي ګروپ ابزرویشن جمع ده ضرب د هغه ډاټا چې راکول سوې ده همدارنګه د هغوی پر ټولو ابزرویشنونو پر جمع تقسیموي ښه غواړو ما ځان په پوه کړو نو مثال ته راځو دا 3 سیکشنونه د راکول سوي دي په سیم کې اول سیکشن دی دوهم سیکشن دی او بالاخره دریم سیکشن دی د هر سیکشن لپاره د هلوکانو تعداد ډاټا ورکول سوی ده تاسې په دې ځای کې ډاټا وینئ 40 30 او 43 د دوی په عین حال کې د هر صنف اوسط د وزن او د قد هم راایستل سوی دي یو خو موږ پخوا کې داسې کول چې په یو صنف کې مو د 40 کسانو اوسط راایستي یعنې د 40 ډاټا را سره وه اوس داسې دي د درو سیکشنونو ډاټا را سره ده او د هر یو اوسط تیار راایستل سوی دي اوس د اوسط که موږ راغواړو راوباسو نو موږ مجبور یو دا درېیمه ځانګړنه ته کار وکړو پر هغه کار وکړو نو موږ سره کم کولی شو دلته بل کالم تاسې ورکوئ چې هغه د ډبلیو آی ایکس آی یا ان آی ایکس آی هر نوم چې تاسې ورکوئ نو په دې ځای کې به 40 ضرب 2 30 ضرب 58 43 ضرب 1 او په دې ځای کې به تاسې مساوي ورکوئ هر قیمت چې رالی دا په صورت کې لیکل کېږي د فارمولې په حساب او مخرج کې ما درته ویله چې 40 43 چې دا ان آی دی د ابزرویشنونو جمع ده تاسې ته مستقیما ځواب په لاس درکوي که چیرې تاسو خپله وکولی سئ حساب ماشین راواخلئ په حساب ماشین کې دا وګورئ نو کوم ځواب چې ما راایستلی دی هغه به تاسې ته هم په دې تخنیک سره راوباسي چې 2 4 9 د دوی ټوله ده یو سلوشل بالاخره مساوي کېږي په 14.4 انچه سره به د دوی د دې دریو سکشنونو اوسط د قد اندازه وي پاتې سوله څلرم او آخري ابزرویشن پراپرټي البته هغه به د دې څخه بحث کوي چې وایي که چیرې موږ ابزرویشنونه ولرو په ترتیب سره و نوموړي ابزرویشنونو ته که چیرې د حساب څلورګونې عملیه ورباندې اجرا کړل سي په صحیح اندازه سره نو د دوی په اوسطونو کې به عین شکل کې همهغسې تغییر پیدا سي لکه څرنګه چې موږ د حساب په عملیه کې ورباندې اجرا کړې ده د مثال په توګه که چیرې داسې تاسې فرض کړئ چې موږ مثبت 2 د هر ابزرویشن سره جمع کوو اول تاسې فکر وکړئ چې د دې ټولو مجموعه 10 ده او اوسط یې راایستل سوی 6 دی همدارنګه که چیرې 2 ورسره جمع کړو نو دا به 8 سي د 8 څخه 10 د 15 څخه 9 4 څخه 6 د 6 څخه 8 او بالاخره د 9 څخه 9 چې مجموعه ولاړله و څو ته و 40 ته بیرته
موږ خو د اوسط فارموله لرو سمیشن ایکس آی تقسیم پر n او 40 تقسیم پر 15 ستاسې جواب راووځي 8. اول ځل 6 و 2 که چیرې ورسره جمع کړې موږ ته به څو په لاس راکړي 8 لکه څرنګه چې لرو. نو څرنګه چې د حساب په عملیه کې کوم څه ورسره اضافه شوه دلته یې هم په ځواب کې د اوسط په تفریق هماغه اندازه کې توپیر راغلی. منفي که چیرې دا ځل وګورو که چیرې 2 ځنې ماینس کو د 8 څخه 6 د 15 څخه 2 ماینس کو 3 بالاخره همداسې د 9 څخه 2 ماینس کو 15 جمع یې راغله 10 که چیرې موږ واپس د اوسط راوباسو پر 4 تقسیم کو زموږ به ځواب راوځي پر 15 تقسیم کو چونکې 15 ابزرویشن دي 4 د 6 څخه چې 4 بیت 2 ایسته کې چونکې 2 ماینس کړي دي دلته 2 که چیرې ځنې ایسته کو بالاخره بیت موږ ته واپس څو په لاس راکړي 4 دا ځل که چیرې ملټیپلیکیشن یا د ضرب عملیه ور باندې اجرا کو دغه هر ابزرویشن په 2 کې ضرب کړو 8 ضرب 2 14 15 ضرب 2 10 4 ضرب 2 8 6 ضرب 2 12 9 ضرب 2 14 نو دا ټوله که چیرې سره جمع سي 18 رامنځته کیږي او 18 که چیرې دوباره د دوی پر نمبر اف ابزرویشنز تقسیم کو 15 نو موږ ته به ځواب راکړي 12. که تاسې ورته وګورئ اصلي اوسط خو 6 دی هغه کوم په 2 کې ضرب کوم څو ځواب راکړي 12 دا هم صحیح سو. که چیرې تقسیم ته راسئ یعنی هر ابزرویشن پر 2 تقسیموو 8 که پر 2 تقسیم کې 4 15 که پر 2 تقسیم کې 2.15 او دغسې په ترتیب سره 9 که تقسیم کړو پر 2 3.15 چې د ټولو مجموعه 15 کیږي 15 که بیا پر 15 چې نمبر اف ابزرویشن دی تقسیم کې 3 په لاس راځي عیني شکل کې که چیرې پخوانی او اولین اوسط که موږ پر 2 تقسیم کو موږ ته به بیرته ځواب 3 په لاس راکړي. دا څلورګونې ځانګړنې وې په حسابي اوسط کې چې معمولا موږ او تاسې باید همدا هم یاد کړو.